بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ پروګرام ډیټ لاین اسلام آباد. زه یم نعیم الله یوسفزی او په پروګرام کې به زما سره ملګرتیا کوي ښاغلی مبارک علي صاحب ستړي مشئ او ایاز خان صاحب ستړي مشئ. نن چې موږ کوم ټاپکس ډسکس کوو آل دو چې اوس لږ ساعت مخکې په اسلام آباد کې بلکې په ټول پاکستان کې ډېره تیزه سیلۍ وچلې ده. په پښتونخوا کې هم څه لږ ډېر نقصانونه هم وکړو. خدای دې کړي چې دغه نقصانونه زیات نه وي. ونې ولیدلې دي، د بجلی نظام ته نقصان رسېدلی دی، خو ادارې چې دی هغه چمتو دي او ایمرجنسي لګولې ده. الله دې خیر کړي چې دغه په هغې حواله باندې کوم اپډیټس راځي هغه موږ ستاسو سره په شریکو په خیبر نیوز په سکرین باندې. خو ټاپکس چې موږ اخیستي دي، وزیر اعظم عمران خان بیجینګ ته رسېدلی دی د خپل چاینا په اهمه دوره باندې. هغوی نن یو خصوصي بیان جاری کړی دی. یو خصوصي بیان د افغانستان په حواله دی او دا ویلي چې د افغانستان په کورنۍ معاملو کې به فریق نه جوړیږو، د افغان امن ملاتړ کوو او یقینا چې پاکستان خپل کوششونه په دغه حواله باندې کوي. دې سره سره هغوی دا ویلي چې د دباو په ذریعه د امن عمل نه د خپلې مرضۍ نتیجې حاصلول دا ټیک خبره نه ده. بل اړخ ته په ماسکو کې د افغانستان د امن دپاره کانفرنس چې دی هغه کیږي. په دغه کانفرنس کې زلمی خلیلزاد هم ګډون کوي، د چاینا او د روس هم خبره کیږي او نور ملکونه هم چې کوم په دې کې دي د دغه کانفرنس په اهمیت په خبرې کوو. بل په پاکستان کې د پولیو د مرض د ختمولو لپاره چې کومې خرچې کیږي، کوم کوششونه کیږي او کم چیلنجونه دي، هغه به نن ډسکس کوو. په موجوده مهم کې مختلف غونډه کې څه ډرامه پکې هم مخې ته راغله او د هغې نه علاوه نور څه مسلې چې دي هغه هم مخې ته راځي. د هغې په وجوهاتو به خبره کوو. د پولیو ټیمونو سکیورټي په حواله باندې هم خبرې کوو چې کومه سکیورټي هغوی ته ورکړی شوي ده او یا د پولیو خلاف چې کوم خلک کیمپینز کوي چې هغه خلک کم نیول شوي دي د هغوی خلاف څومره نیول شوي دي د هغوی خلاف کمې کارروایي شوي دي، په دې به خبرې کوو. په اخره کې به موږ خبرې کوو د پښتونخوا د کابینې په حواله باندې او مبارک صاحب ناست دی. پرون ما او دوی په کېټو باندې په پروګرام کې شوکت یوسفزی سره خبره کوله. شوکت یوسفزی سره دا خبر تقریبا موږ له پرون نه کړی و مبارک صاحب، خو هغې کولاو نه راکړی او نن وایي چې په 8 ورځو کې په کابینه کې چې دی پای کې بدلون کېدی شي. د محمود خان په حواله باندې چې کله تپوس وکړی شو د هغې په حواله هغه وایي چې دا هغه کارکردګي ډېره ښه ده او ډېر با اختیاره وزیر اعلی دی. آیا نوي وزیران چې دي هغه به د پی ټي آی نه وي که د بهر نه اخیستی کېږي؟ په دې هم هغوی خو دا خبره کړې وه چې پی ټي آی کې اوس هم ډېر خلک داسې شته. نو دا د هغه طرف ته اشاره وه چې واقعي بدلون مخې ته را روان دی. آیا صاحب وزیر اعظم صاحب بیجینګ ته ورسېدو او چاینا د ماسکو په کانفرنس کې هم ناست دی، دغه یو بله قصه ده. خو نن چې وزیر اعظم صاحب د تلو نه مخکې یو بیان شایع کړی او سپیسیفیکلی د افغانستان په حواله چې موږ به د افغانستان په دننۍ معاملاتو کې چې پای کې فریق نه جوړیږو، سره یې دا هم ویلي چې په دباو په ذریعه باندې د امن د عمل نه د خپلې مرضۍ نتیجې اخیسته چې دي دا هم صحیح نه ده. دغه بیان ته په داسې وخت کې څنګه ګورئ تاسو؟ ګوره دا مطلب د افغانستان خو یو د خبرو اترو عمل نه مخکې نه روان دی. نو خان صاحب چې کوم دویم پارټ دی زما په خیال ریفر کوي هغې طرف ته. خبرې اترې عمل لازمي خبره چې امریکې سره روان دی نو هغه به هغې طرف ته اشاره کوي. خو دې سره سم چې کوم دی افغانستان باره کې دا خوشایند ده چې وزیر اعظم داسې په هاي لیول باندې بیان ورکړي چې موږ به داسې نه کوو. خو لکه زمونږ قول او فعل چې کوم دی دا یو کېدل پکار دي. موږ اکثر په خولې باندې ډپلوماټیک بیان بل شان خو ریل دغه باندې افغانانو اندېښنې موجود وي. بیا موږ ته د نړۍ مختلف ملکونه ګوتې نیسي، زموږ ګاونډیان نور ملکونه مسلمانان رونه ملکونه هم موږ ته وایي، ایون چاینا هم موږ ته بیا وایي چې لکه داسې خبرې شته. نو دغه خبرې به میچ کول پکار یو دا خبره ده. بل افغانستان باره کې عمران خان تیر کله چې مطلب وزیر اعظم شوی نو هغه ډېر داسې سټیټمنټس ورکړل چې هغه د وزیر اعظم لیول باندې نه ورکول پکار. تیر ورځ مې یو ښه سټیټمنټ ورکړی چې د شوکت خان هم موږ هلته فیزیبیلیټي ګورو، سکیورټي ښه شي. نو دا مطلب ښه خبره داسې بیانونه ورکول پکاري. داسې نه چې موږ داسې بیانونه انټرفیرنس ګڼلی کېږي. داسې بیان کو عمران خان وایي چې دا خو هسې ما ووایي نو هسې داسې خبره ته د انډیا د مودي باره کې ولې نه کوې؟ ټیک شو، هغه هغې سره خو تاسو مقابله نه کوئ. نو که داسې خبره کوي تاسو ته چې کوم غټ دښمن دی زموږ د ملک هغه انډیا د مودي دی هغه باره کې خو یو بیان ستا نه راځي. دغه شان سعودي عرب باره کې خو ستاسو د مشورې خبر رانغله چې ته مشوره ورکړي چېرې سعودي عرب له داسې پکار دي یا داسې پکار دي. دغه شان د ایران باره کې ستاسو څخه بیان راغلو چې هغې له یا داسې پکار دي یا داسې پکار دي یا داسې. نو که ته بیا راځي افغانستان نو خامخا دې نه یو تاثر راځي چې بیا پاکستان مطلب د خپلې مرضۍ څه کول هلته غواړي. افغانان پرېږدي چې د خپلې مرضۍ ټیک ته دې کې اوس دومره ګلوبل پلیئرز انوالو دي چې د ټولو سټیک هولډرز د انوالو کېدو نه بغیر امن ممکن نه. خو مطلب
امن تلار ورکول او تاسو خبر وکړه چې افغانیان خپل مسله په خپل وګوري د ډیرو کوششونو نه بعد طالبان او د افغان ګورنمنت چې دی د هغوی په مذاکراتو کې شرکت ته رضا شوي دي دا خو ډیر ښه پیشرفت دی پکار ده چې هغوی خپلې مسلې په خپله وګوري د سټیټ په حیثیت باندې کې د پاکستان کومه ذمواري ده او بلکې د ذموارۍ نه زیات پاکستان کړي دي دغه مذاکراتو په عمل کې که موږ وګورو او دومره ایفرټس یې کړي دي چې باقاعده که زلمی خلیلزاد دی که ایون ډونالډ ټرمپ غوندې سړی چې دی هغه یې تایید کوي دغه بالکل د پاکستان چې کوم ایفرټس د پیس پروسس چې شروع شوی په دې کې منی خو ایٹ د ټایم لکه پاکستان دا هم خیال ساتي چې یو ډیپلوماټیک لاین هم کراس نشي او خبرې هم فیسیلیټیټ کړي شي ځکه چې دا پاکستان دپاره بیا یو پیغور جوړیږي چې بیا کو طالبان راشي خبرو ته کښېني وایي ګوره دا پاکستان راوستل لا اوسه پورې دې سره پټو په جاز کې راوستل فیسیلیټیټ یې کړل او دا ټایپ بیا الزامونه هم پرې لګي کو خبرو ته فیسیلیټیټ کړي خو لکه دې کې دا خبره په ذهن کې ساتل پکاري چې فیسیلیټیشن بل شی دی او د طالبانو رای بدلول یا د هغې په رای باندې اثر لرل دا بل شی دی طالبان اوور د ایرز چې کوم دی د پاکستان هم او د ډېرو ملکونو په دې باندې دا تاثر هم شته چې هغوی ډېر حده پورې انډیپینډنټ دي په ډېر شیانو باندې په افغانستان کې او دومره اثر رسوخ چې پاکستان کوم مخکې لرو په هغې کې ویل کېږي داسې چې ډېر حده پورې کمی راغلی دی او په افغانستان کې دا خبره خو منل شوې ده چې انټرنیشنل کمیونټي ناسته ده پاکستان د انټرنیشنل د یو ان دغه لاندې چې کوم دی په افغانستان د بیاودانۍ دغه پابند دی د هغې چارټر نو د هغې سره سم پاکستان یا طالبان داسې اعلان هم نشي کولی چې موږ کابل نیسو هغه شي کېدی نشي لکه څنګه چې مخکې به حکومتونه کوو اوس خو مطلب الټیمیټ خبره مذاکرات دي مذاکرات کې پاکستان خپل رول پلی کړی دی خو پکار ده چې نور مخلصانه خپل کوششونه جاري ساتي مبارک صاحب آیا صاحب چې کومه خبره وکړم د دغې په تسلسل کې که موږ ووایو دیو خو د وزیر اعظم صاحب دا بیان ډېر پازیټیو بیان ماسکو کانفرنس سره به موږ لږ غونتې لینک هم کو هلته کانفرنس بیا د امن مذاکراتو کوم عمل چې روان دی او بیا نن د وزیر اعظم صاحب د طرفه داسې بیان راتلو تاسو د دې ټولو موازنه څنګه کوئ؟ اول خو دا چې کومه اولنی بیان کومه چې آیا صاحب رفر کو هغه زما په خیال کې یو څېړنکار دا بیان ورکړي یا ایون زما په خپله غذا هغې ته ګورم نو ماته ډېر صحیح خبره ښکاري ځکه چې طالبان اشرف غني انتظامیه بالکل نه مني اوس هم د دې چې کومه دا اولنی سمټ کېدو په دې ماسکو کې زما په خیال جنوري کې په هغې کې هم د افغانستان د نه شریکیت په وجه باندې طالبانو هغې کې ملګرتیا کړې وه چې مونږ او بالکل منو ځکه چې خو مونږ د افغان انتظامیه نه منو کوم اشرف غني انتظامیه چې کومه ده نو د عمران خان هغه بیان چې کوم و هغه په هغه پرسپیکټیو کې خو به حیثیت وزیر اعظم خو بیا بیان شو کنه هغه تجزیه نه شوه بالکل خو لکه وزیر اعظم دی خو بیا د پاکستان پالیسی شو بیان چې د پالیسی سټیټمنټ دغه پالیسی خو زمونږ نه ده کنه چې انټرم ګورنمنت دی راشي په افغانستان کې او انټرم ګورنمنت دی بیا داسې چې طالبانو ته قابل قبول چې بیا روغه جوړه وشي نو دا خو زموږ پالیسی نه ده هغه لکه د هغې یو تجزیه وه خو عمران خان ته خو دا پکار ده مشوره څوک ورکړي چې نو یو ار د پرایم منسټر ته اوس تجزیه مه کوه ستا چې کومه خبره ده هغه یو پالیسی سټیټمنټ بیکاز یو ار د پرایم منسټر هغه خبره ټیک وه خو غلطه وه اوس بیا ریسنټلی کله چې دا اورکزۍ ته لاړو بیا تېر ورځ وزیرستان ته اورکزۍ ایجنسۍ کې هغه ډېر ښه د هغې نه مخکې شوکت خان هم اسپتال چې کومه د هغې آفر چې کړه بالکل هغې کې چې کله هغه افغانان مریضانو سره د هغه ډېر ښه ګرافیکلي هغه ډېر ښه پرزنټیشن و د دنیا دپاره ترجمه ډېره ښه شوې ډېره ښه دغه کېده شاپرمان ترجمې ته ترجمه هم ډېره ښه شوې خبره یې نه دا پکې ګوره یو میجر چنک دی پکې ته څه میجر چنک دی هغې باندې په سوشل میډیا په میډیا باندې ډېر لکه تاسو چې کوم سپونټینیسلی وخاندل نو دې نه اندازه کېدی شي که نه بالکل بریګیډیر محمود شاه صاحب زموږ سره موجود دي د هغوی سره د هغوی تجزیه به اخلو سینیئر مبارک صاحب خپله تجزیه وروسته کوي بالکل مبارک صاحب چې دا موږ په دغه ځای باندې هولډ کړې ده په دغه ځای هولډ کړې ده السلام علیکم شاه صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله شاه صاحب وزیر اعظم صاحب چې نن کوم بیان ورکړلی د افغانستان په حواله باندې څه ګورئ تاسو په تېرو ورځو کې کوم بیان چې هغوی ورکړی په هغې باندې د صدارتي ماڼۍ د افغانستان هغوی پې هم خفګان ظاهر کړی په میډیا کې هم هغې ته ښه نه ویلی کېدو چې د پاکستان وزیر اعظم داسې قسمه سټیټمنټ ورکوي خو نن هغوی یو څو خبرې کړي دي چې د افغانستان په کورنۍ معاملو کې فریق نه جوړېږو د افغان عمل ملاتړ کوو او بیا یوه خبره پکې هغوی دا هم کړله چې د دباو په ذریعه د امن عمل نه د خپلې مرضۍ نتیجې اخیستل هم ښه نه دي دغه ټول بیان چې دی د دې تجزیه به تاسو څنګه کوئ
او په خیال دا کې نن هغه خبرې کړي دا د پاکستان پالیسی سټیټمنټ دی جی چې وزیر اعظم سے ویلي دی او دا پالیسی څه وخت مخکې جوړه شوې ده چې د هغې باره کې پاکستان علویان ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د یوې پارټۍ سره مدد کولو باندې مدد نه کوو بلکې پورا افغانستان سره یو او افغانستان کې چې څونه فرقان دي ټولو سره موږ کوآپریشن کوو هغوی سره مرسته کوو او موږ غواړو چې افغانستان کې امن راشي افغانستان کې د امن چې کوم دی د هغې پاکستان ته ضرورت دی او زما په خیال په دې به کار کوي نو دا بیان هم وزیر اعظم صاحب په خپلو الفاظو کې بیان کړی دی او زما په خیال په دې کې لکه د افغانستان چې اوس کومه اړیکه ده هغې کې چې کوم خبرې اترې کېږي په هغې کې د طالبان او د امریکې ترمنځ خبرې دي په هغې کې یو خنډ ورسره راغلی دی او خبرې ولاړې دي نو په هغې په سلسله کې ویلي دي چې په دې کې پکار نه دي چې یو اړیکې کوم دی په بل باندې دباو اچي محمود شاه صاحب یو بالکل دا ستاسو خبره ټیک ده چې دا پالیسي سټیټمنټ دی وزیر اعظم یو بیان راغلو دا خبره ده خو فریق به نه جوړېږو دا خو ټیک ده دا خو یو بیان خو شو پالیسي سټیټمنټ راغلی یو بیان هم دی د وزیر اعظم لخوا خو په دې باندې عمل کول مطلب څومره به موږ انټرنیشنل نړۍ به موږ په دې کنوینس کړي شو ځکه چې مخکې موږ خو د تېرو شلو کالو راسې هم دا بیانونه ورکوو چې موږ فریق نه جوړېږو موږ افغانستان کې امن غواړو موږ دا نه کوو خو زموږ په خبره باندې مطلب دومره یقین نه دی کړی نړۍ آیا موږ به کنوینس کړي شو دا ځل چې نه موږ سنسیرلی افغانستان کې امن غواړو انټرفیرنس به نه کوو زما په خیال دا خو د پاکستان خلاف چې پروپیګنډې کېږي د پاکستان باره کې دا ویل کېده چې پاکستان چې کوم دی نو هلته کې یو خاص فریق لکه طالبانو سره مرسته کوي او یا په هغې کې ګوډ طالبان او بیډ طالبان داسې کوي نو اوس خو حکومت ډېر په کلاو ذهن باندې دا خبره اترې طالبانو سره هم کړې دا ما په نالج کې دي ما ته پته ده چې که تاسو د خبرو اترو کې ناکامه شوې نو تاسو به دا نه ګورئ چې موږ به تاسو سره ملګرتیا وکړو او په هغې سلسله کې ورته دا هم ویل دي تاسو سره ملګرتیا سعودي عرب کړې وه او داخلي ملکونو کړې وه نو دوی به هم تاسو سره مدد کوي چې څونه موږ ته پته ده نو په دې وجه تاسو ډېر په کلاو ذهن باندې دې خبرو اترو ته کښېنئ او دغه خبرې اترې وې چې د پاکستان په مدد باندې شروع شوې او حد ته تللي دي خو اوس پکې د دواړو فریقو میت کې خپل ورته مشکلې لکه امریکې دې ته ویلي چې موږ د دې ځای نه تله غواړو او د هغې اخري تاریخ به تاسو ته ښیي هغه تاریخ یې اوسه پورې نه دی ښایلی او په دې وجه طالبان هم ورته وایي چې موږ تاسو ته دا ویلي چې کله تاسو دې ځای نه لاړ شئ نو موږ به د افغانستان موجوده حکومت سره خبرې کوو موږ افغانان یو خپلو کې موږ کښېنو او خپلو کې زموږ حقوق دي او خپل دغه دي موږ وکړو نو په دې وجه باندې دا خبرې په دغه باندې چې چېرته امریکا په څه طریقه باندې طالبانو سره زیاتې کوي نو اشارتن ویل یم دي لکه دوی دا تاریخ ولې نه ورکوي چې کله په دې باندې دوی رضا شوي صحیح چې شو بریګیډیر صاحب زموږ سره اوسئ موږ یو وړه شان دمه کوو د دمې نه بعد چې حاضر شو تاسو سره خبرې جاري ساتو جی ویلکم بیک پروګرام ډیټ لاین کې موږ خبره کوله د افغانستان په حواله باندې د وزیر اعظم صاحب د بیان خو بل طرف ته په دغه تناظر کې په ماسکو کې هم کانفرنس روان دی بریګیډیر محمود شاه صاحب سینیئر تجزیه کار موږ سره موجود دي بریګیډیر صاحب دا راته ووایي چې تاسو لږ ذکر هم وکړو د دوحه چې اوس مذاکراتو کې لږ ځنډ راغلی دی نو عموما دا ویلی کېدو چې طالب
که د افغان ګورنمنت سره خبرو کې افغان د افغان سره نو کېدای شي د یو بل په خبرو ډېر پوه شي خو د افغان ګورنمنت په حواله به دا خبره کېده چې هغوی دومره سیریس نه ښکاري یا د هغوی اختیار هم نشته کومه چې ښکاره خبره ده د امریکې سره پوره اختیار ځکه طالبان د هغوی سره خبرې کوي خو که په دې تېرو ورځو کې وله چانس ورکړو نو 250 کسانو وفد هغوی جوړ کړو د دوحه دغه کانفرنس ته دغه لپاره او ظاهره دلته کې به د طالبانو سره هم د دوی ملاقات کېدو نو تاسو نه ګڼئ چې افغان دولت په دې ټایم کې په مذاکراتو په عمل کې شاملول یو ښه فیصله نه وه او که نه تاسو وایئ چې ښه فیصله وه خو که لږ سنجیده ورته کتلی افغان دولت پته ده چې طالبان دې خبرې ته تیار نه دي چې افغان دولت سره یعنې حکومت سره خبرې وکړي جی او هغې پوخ په دې خبره ولاړ دي څو پورې امریکې هغه تاریخ نه دی ښولی چې په کوم باندې به دوی د دې ځای نه ځي او امریکا په میاشت کې داسې خبرې کوي چې هغې دلته کې به سبټیکسز پرېږدي په دې ته طالبان بالکل تیار نه دي هغې ټوټل پول آوټ غواړي نو په هغې دوران کې د امریکې د طرف نه بار بار په دې خبره اصرار چې تو دغه سره د افغانستان حکومت سره کښېنئ او خبرې سره وکړې هغې دا پولاو خبره کړې وه چې موږ به د امریکې د پوځونو د باسلو نه پس دې سره خبره کوو په دې خبرو سره کې دا ویلي چې د افغانستان نه څه نورې ډلې او دا هم ماته پته ده چې دا ټرمپ دا اختیار د زلمې خلیلزاد نه دی ورکړی چې هغه تاریخ دې ته وښیي او نه امریکې څه داسې فیصله کړې ده نو دا بالکل چې د وخت پاس کېدو لپاره اجلاسونه کېږي نو دا ویلو زلمې خلیلزاد چې ښه د افغانستان کې داسې نور خلک دي مشران دي تاسو هغې سره ولې خبرې نه کوئ د هغې دپاره افغان حکومت چې کوم لیست جوړ کړو نو 250 کسان یې هلته کې لېږل او په څه طریقه باندې داسې خلک چې د چا نومونه ورکړو هغې باندې یو قسم احسان کولو نو د هغه طرف د طالبانو ته وایي تاسو دلته کې د خبرو اترو لپاره راغئ او که تاسو دلته کې د جنګ دی هغې له راغلی او هغه بالکل نو دا خبرې دي چې دا څونه خبرې وشي زما په خیال دا د وخت پاس کولو لپاره دي ډېره مننه بریګیډیر صاحب ستاسو د وخت راکولو مبارک صاحب وایي چې دا ټول څیزونه چې یا خو د وخت پاس کولو لپاره دي خو تاسو چې کومه خبره کوله په نیمه کې پاتې وه نو هغه تاسو خپله پوره کوئ ګوره ما د عمران خان خبره کوله عمران خان چې کله وړومبی بیان او بیا لکه چې کومه پکې په منځ کې هغه دورې وکړې او هغه د افغانستان څه پیشنټس هغوی سره میلاو شول د هغې ډېر پازیټیو میسج لاړو او په افغانستان کې د امنیت د بحالۍ او بیا هلته د شوکت خان هم رنګه د یو روغتون د هغې د جوړولو خبره چې کومه دا ډېر زیات پازیټیو سټیټمنټ دغه یو قسم له میسج و د افغانستان دپاره بیا نن چې کومه بیان دی نو دا بالکل هغه خو یو ټرن غونته کې ماته ښکاري چې بیخي لکه موږ پکې هېڅ کار نه ساتو تاسو مرضي ده نو ښه خبره ده ښه خبره ده خو چې په دې باندې عمل هم لکه همدغه رنګه چې یاره مونږ خو لکه په خوله وایو خو کوم نه مونږ پکې لکه څه انټرسټ نه ساتو په دې کې خو دا خبر هم مونږ وکړو نو غلطه وایي ځکه چې انټرسټ که په پاکستان کې خلک ساتي هر یو د هر ملک د چین چې کومه دی نو انټرسټ شته په پاکستان کې د هندوستان شته د ایران شته د امریکې شته چې سات سمندر پار ده د هغې شته انټرسټ هغوی بلکل وایي زموږ مفادات دي په دې ریجن کې سټریټیجک تقریبا پارټنر که وایي نه په خوله باندې خو سټریټیجک پارټنرشپ د انډیا سره دی خو لکه پاکستان بله خبره چې بریګیډیر صاحب وکړه د زلمي خلیلزاد د اختیار په حواله باندې زلمي خلیلزاد سره زما په خیال هی از ناٹ دیٹ سکسس اسټوري کومه چې لکه مطلب دا پورټری شو په اول ځل باندې او ښکارېده داسې چې ګینې دی راغی and he took it by storm بالکل خلک یې راغونډ کړه او میټینګونه په دوحه کې خلک راتلل یو بریک تھرو موږ ته میلاو شوه بیا وروسته پکې افغانستان د طالبانو چې کوم دی نو د هغې دې طرف ته هم هغوی وویل چې او موږ اوس د افغانستان د دولت سره هم کینو دا هر څه مطلب اټ واز لوکینګ لایک ا بریک تھرو اوس بیا هغه څیز او زما چې کومه خیال دی نو د زلمي خلیلزاد نه باقاعده باندې پوښتنه هم شوې ده په واشنګټن کې چې څنګه چل دی یار بریک تھرو بلکې پومپیو په یو یونیورسټۍ کې خطاب کو پای کې خبره وکړه او هغه لکه داسې خبرې شته او تپوسونه هم ترې شوي دي او زما په خیال چې لږ ورته کې د هغه نه یو قسم له ایکسپلینیشن که ورته موږ ویلی شو غیر سفارتي لفظ دی چې یار ایکسپلینیشن نو هغه نه بالکل دا خو دا اوس په دې چې کومه کانفرنس کېږي په ماسکو کې دی کې د هغه ګډون لري خو زما په خیال باندې افغانستان دولت چې کومه دی هغه په ماسکو کې کېدونکي یو کانفرنس ته صحیح نشي کتی
ځکه چې د هغوی دا خیال دی چې ګینې رشیا به چېرې هم د زړه د اخلاصه د امریکې د پاره کار ونه کړي چې په کومه کې د امریکې فایده مبارک صاحب دغه پوینټ آیا صاحب لوړم بیا نیکسټ ټاپک ته ځم ځکه چې ټایم زموږ سره کم دی نو آیا صاحب د ماسکو کانفرنس چې دی غټ خلک پکې ناست دي مطلب مبارک صاحب چې څنګه وي رشیا چاینا امریکا او څنور کوي جو خبره نه ټول ناشته دي ټول کنټریز افغانستان پاکستان او ایون ایران ناشته دي سعودي عرب ناشته ټول راځي باقي کې بیا ولې دا نور خلک نه خي نه دا خو انټرنیشنل سکیورټي کانفرنس دی د ټولو انټرنیشنل کانفرنس دی دا د یو څو ملکونو دغه نه خو د افغانستان د پاره چې مختص خبرې کیږي نو حامد کرزي خپل هلته سپیچ کړی خبرې کړې دي باقاعده د افغانستان په حواله نور ملکونو ته تقریر کړی او داغه بیان په دې وخت کې دا څومره اهمیت لري کوم چې د دوحه معامله چې داغه د افغانستان دولت د وفد د وجې طالبان چې دي نو هغه شاته شو او لا نړو لا بلکې هغوی له اعلان نه کړی د خپل وفد طالبانو زما په خیال لا تر اوسه پورې نو د دغه په دې وخت کې د دې کانفرنس خلیلزاد او ایلس ویلز دواړه بیل بیل چې کوم دی د یورپ د یو ای د پاکستان او د افغانستان په دوره باندې الریډي راوتی دي منځ کې دا کانفرنس هم دی هغه عمل روان دی په داسې دغه کې د انټرنیشنل لیډرشپ چې ملاویږي ماسکو کې نو دغه شان خامخا د افغانستان چونکې دا کانفرنس دی په انټرنیشنل سکیورټي باندې په انټرنیشنل ګلوبل چې کوم سکیورټي انډیکس دی په هغې کې افغانستان کشمیر فلسطین دغه شان نور چې کوم هاټ پلیسز دي یا چرته چې جنگ جګړه ده نو هماغه ځایونو باره کې خبره کیږي نو خامخا افغانستان باره کې به او افغانستان امن خبره الریډي ماسکو دې نه مخکې افغانستان انټرا افغان ډایلاګ کړی دی خامخا هغې ته او بل ماسکو یو پریشر اچولی شي په یو اس باندې خاص کر د مذاکراتو د بریک تھرو خبره تاسو وکړه دې نه وړاندې کله چې امریکې او د طالبانو لا خبرې اترې دومره نه وې شروع کړې مومنټم پکې نه و راغلی او انټر افغان ډایلاګ ایون عرب ملکونو ونه کړی شو ناکام شو پکې خو روس ډېر کامیابۍ سره انټر افغان ډایلاګ وکړو یو وے فارورډ یې ورته وښودو او په هغې باندې په امریکې باندې ډېر پریشر پرېوته چې هغې هر اډلي چې کوم دی زر زر کو تاسو خیر کړي دوحه کې لا خبرې شروع شوې نه وې او بیا په یو ای کې په ابودابي کې یو کانفرنس شو میټینګ وشو 3 ورځې په کوم باندې چې الحمدلله محب پروکسیمیټي ټاکس وایي موږ خوا کې ورسره ناست یو هغه خپو پې باقاعده په هغې باندې ګیډه کړې وه نو هغې ډېر پریشر غورځوي روس چې کوم دی هغه لارم ته ته خوده چې دس از د وے فارورډ نو دا یقینا ګلوبل پالیټکس کې امریکې باندې ګلوبل پلیئر دی د هغه دغه خامخا یو قسم له فشار اچوي چې هغه افغانان راغونډ کړل حامد کرزي پکې شرکت وکړو عطا محمد نور پکې شرکت وکړو طالبانو پکې ټول ډیلیګیشن لاړو نن پرون افغانستان نوم پکې هغه د جرګې مشر تلو خو هغه په نجي حیثیت کې تلو 2-3 کسان تلو د ګورنمنت دغه شان خو چې کوم په یو کې هغې ونه کړی شو افغان ګورنمنټ لکه کوم حالات چې اوس تاسو مخې ته دي نو دا لازمي خبره چې په افغانستان باره کې کوم انټرنیشنل فورم باندې خبرې کیږي د رشیا کردار ته همیشه د پاره په د شک په نظر ځکه کتلی کیږي چې لکه ولې به روس وغواړي چې هغه د امریکې له محفوظه لار ورکړي د دې خطې نه د وتې په کومه بېعزتۍ چې په 79 کې چې په کوم انداز باندې رشیا وتې وه نو روس په ولې نه غواړي چې امریکا دې هم هغه رنګوزي نه په دې وجه ورته لږ د شک په نظر باندې د هغې کردار ته نه داسې طالبان هم نه غواړي چې امریکا دې هغه رنګوزي ګوره طالبان هم چې کوم خبرې شوي دي هغې کې ویلي چې د امریکې او د انټرنیشنل کمیونټي خپل ډیولپمنټ رول دی جنرال حبیب ګل خدای وبخي هغه به دا خبره کوله وایي لکه مطلب چې ګورې داسې د نوم نه یو وړه شان دمه کوو جي دمې نه بعد زیری وجي نیکسټ ټاپک چې زموږ دی د پولیو په حواله باندې په هغې باندې به خبرې کوو جی ویلکم بیک پروګرام ډیټ لاین اسلام آباد کې او د پروګرام په دې برخه کې به خبرې کوم مبارک صاحب د خیبر پښتونخوا د کابینې د رد و بدل او زما په خیال اوس خو به هېڅ شک هم پاتې نه شو نه خیبر پښتونخوا کې زما په خیال باندې افورډ کولی شي خو که دومره پکې زوري او توانایي لري نه په پنجاب کې د څه چینجز وکړي په کټ کچ باندې مه کوئ پنجاب ورته هم ګران نه دی نه مطلب چې راسه دومره غوندې کس لري کولی شي ګوره کومه ټیم چې سوټ کوي کنټري مینیجرز ته هغه راله په سنټر کې په کې پی کې الریډي هم هغه خلک دا اوس دا یا صرف د خوښې یو شی دی هغه دوی ته به زه هغه ولم پنجاب چې کوم دی نو هغې کې هم لکه پرویز الهي دی تبدیلي اشارې در روانې دي مبارک صاحب پنجاب کې کیدای شي که د بزدار په کچ باندې نه په پنجاب کې د تبدیلۍ اشارې
د هر قسمه تبدیلی شروعات چې دی د پنجاب نه کېږي مبارک د پنجاب نه هغه ته بیا د میډ ټرم که خبره زماني خبره باندې خو نه دومره فی الحال حالات مرکز کې نه تبدیلی اشاره روانه حالات پښتونخوا کې نه دي روانه خدای دې خیر کړي. شوکت یوسفزی صاحب وایي چې شته واته شوکت یوسفزی صاحب تاسو کوم هډلاین راغسته دا چې موقع ته ماره ډیر زیاته خاندار رااله ما دا غزان له یو لطیفه ده خیبر پښتونخوا کابینه کې تبدیلی امکانات چې د کوم وزیرانو کارکردګي خنوي کورته وځي د محمود خان کارکردګي خره نه کوم وزیر کارکردګي خنوي دی مده تاسو ټول کابینټ باندې وته چتوي ټول کابینټ کې اور پسې وایي چې محمود خان کارکردګي خره با اختیار نه با اختیار هم دا کور ته بزین ټول نه زیات اعتراض کوم محمود خان صاحب باندې چې لیډرشپ چې کوم دی نخکاری په صوبه کې پرویز خټک ور څنګه وو یو لیډرشپ بخکارېدو کو څنګه وو یا څنګه نو پولیټیکل ثاټ سره اختلاف کیږي خان خسړې دی منصور سره بالکل خسړې دی خسړې توپ سره اختیار بالکل اختلاف نه کوم عمران خان هینډسم دی د عمران خان هینډسم دی نو ډاوټ بالکل دغه سم اختلاف نه وزدار شریف سره او غریب د غریب علاقې دی نو کو دغه کوالټیز تاسو په خلکو کې ګورئ نو بلا خلک شریفان دي مبارک صاحب بلا خلک چې کوم دي سمارټ دي بلا هینډسم دي خو مونږ ته د ځکه د صوبایي قیادت پکار دی اکټیو لیډرشپ ګوره زدایم د محمود خان صاحب ټیک د خسړې به بې داغه ماضي بم لري خو لکه هغه شان اکټیو په نظر باندې اکټیو ناراضي په مختلف ایشوز باندې د اوسه پورې په پښتونخوا کې څه داسې یو کار شوی دی څه داسې یو خبره روانه شوې ده په اتو میاشتو کې څه کارکردګي دي خو چې آیم ډفرنټ بلکې موږ ته اوس وایو چې پرویز خټک ډېر ښه و ټیک ده موږ دا خبره کوو لکه دا کمپیریزن چې موږ کوو دا ولې کوو محمود خان صاحب تاسو ګورئ د هغه فرمان کاسکر هم ته ښه کارکردګي ده ښه مبارک صاحب چې کوم وایي چې مطلب داسې د نورې تبدیلۍ چې دي د هغې هم پیشخیمه ثابتېدی شي مطلب دا دی فرمان کاسکر مې ځکه یاد کړو خو هغه هر څومره چل نه ورځي خو هغه میډیا او سوشل میډیا استعمالوي خپل اوپینین رسوي محمود خان صاحب تاسو چېرته په میډیا وکتو چې خپل اوپینین رسوي یا په سوشل میډیا یا په کار باندې د هغه نه خو عمران خان ډېر په سوشل میډیا او په میډیا موجود دی اکټیو کس پکار دی پی ټی آی کې چې هغه اکټیوي په آل فرنٹ باندې داسې نه چې مطلب بیوروکریټک بیهیویر به نه کوي چې تپس به غیب ما میډیا سره به خبرې نه کوم سوشل اکټیویټیز به نه اټینډ کوم بس صرف د اتوار په ورځ به سوات ته ځم خپل ابایي کلي کې به کښېنم او واپس به دلته راځم دس از ناٹ د وے دا بیوروکریټک سټایل پولیټکس چې کوم دی دا خلکو مسترد کړی دی اختیار ولی صاحب یمونږ ته په فون باندې په لاین دی هغوی سره به خبرې کوو پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق دی اختیار ولی صاحب د کابینټ د بدلولو خبره کېږي شوکت یوسفزی صاحب هم وایي چې په 7 ورځو کې څه چینج راتلی شي خو چې کوم وزیر کارکردګي خنه صرف هغه به زی تاسو د کابینټ اوورال کارکردګي د پښتونخوا هغې ته څنګه ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه نعیم الله صاحب تاسو څنګه تاسو مرګي حیات صاحب تاسو خیر لرم تاسو پروګرام باندې مخکې جی د کوم څه چې دا خو باندې هغه چې لکه کوي او لکه دا واحد کابینټ دی چې د دې تر اوسه پورې پته نه لګي چې د دې وزیران څوک دي د دې مشیران څوک دي د دې مشران څوک دي د دې کشران څوک جی زما خیال دی په صوبه کې واضحه تصویر یو صرف محمود خان وزار صاحب ښکاري دویم شوکت یوسفزی صاحب ښکاري جی بل په د دې نه پس چې د بل وزیر نه نوم راځي نه ذکر راځي نه پرفارمنس خو ډېر لوی غټ چیز دی زما غوندې سړی زه د یوې پارټۍ د مسلم لیگ نوم د صوبې ترجمان یم او ترجمان د ټي وي کې د نیم صحافي وي د زه کار د اخبار سره د میډیا سره د ټي وي سره او د خبر سره وي او یې پسې لکه د صحافیانو ګرځي زه د دې دوه درې وزیرانو نه علاوه ماته نومونه نه راځي پرفارمنس خو خیر نه ماته د وزیر خزانه ښکاري وزیر تعلیم پرفارمنس نشته دی مشیر تعلیم چې کوم دی بیا د هیلث منسټر د څه پرفارمنس دی هغه هم ستاسو وړاندې دی دا پرون نه بله ورځ وړاندې کوم کوي دا پولیو ویکسین ته واقع وشوله جی جی داسې خدای دې نه کړي لکه د پښتونخوا خلک دي بس برکاتو د شکرانې نفل ادا کړي چې نن زموږ په صوبه کې هغه بدامني نشته د بارودو بوی نشته خودکشه چاودنې دماغي بندي شوي که دا هغه حالاتو او دې خلکو ته حکومت میلاو شوی وی په دې هسپتالونو باندې داسې لوډ راغلی وی چې د هغې مشري کشري د عمران خان کزن نوشیروان برقي په لاس کې اخیستي د هغه صرف د پنخان علاوه
نور اسم نه کوي بلکې صحیح ډېره مننه اختیار وري صاحب ایسه هغه خبره وکړه چې په میډیا باندې د خبرو مطلب څنګه چې تاسو د محمود خان صاحب خبره وکړه چې هغه نه پرمان کسکر خلک په میډیا راځي د میډیا نه فائدہ اخلي د میډیا په شاعري پويږي او نه پويږي مشهور شو که په شاعري پويږي او کنه پويږي او دغه بیا محمود خان خو نه په میډیا راځي او نه اکشن کوي او بل د وزیرانو په حواله باندې د پولیو مثال وګورئ نور د تاسو د مختلفو پروجیکټونو طرف ته وګورئ تاسو وګورئ سم میگا ډیولپمنٹ په پښتونخوا کې بلکې یو کم یو دی هغه د سکینډل ښکار دی او بل د دې نه وړاندې په وزیرستان کې لشمین یا راغلی وه د هغې څه چل شو انټرنیشنل اداره دبلیو ایچ او سره هغې سره پلی نو خو ستا هیلث منسټر سره پلی نو ستا هیلث وزارت سره او هیلث منسټر پریس کانفرنس اله وکړو چې کله اعلان وشو د دې زموږ چیف منسټر نه دی دا چیف منسټر کار څه دی په صرف وزیرستان کې کېناستل چې یو ځل راغلی عمران خان خلکو ته وښایي چې دغه چیف منسټر دی ستاسو او د خوا کې اوسه پرهیز خټک دی نو د دې نه مخکې تا تپوس نه کړو چې دلته لشمین یا کوم افت تېر شو ډبلیو ایچ او سره پلی نو د سره نو صحیح شو ډېره مننه ایاز خان صاحب مبارک علي صاحب ستاسو هم ډېره مننه کتونکو ستاسو هم ډېره مننه د پروګرام کتو اجازت غواړو د الله په امان जी वेलकम बैक प्रोग्राम डेट लाइन اسلام آباد کې مبارک صاحب د پولیو په حواله باندې موږ وی چې لږ اندازه ولګو ځکه چې ټاون 2 او ټاون 4 چې دی نو په هغې تقریبا څلور ایشوز کې د بډبیرې کوم افوا چې خپاره شوي د هغې د وجې مهم ودرول شوی خو بیا هم مهم چې دی ډېر ښه روان دی هغه پروپیګنډا چې د هغه کیل کړه شوه چې ډېره خطرناک وه څنګه چې اوس په بریک کې ایاز صاحب خبره وکړه د خپل کلي چې دوی ته فون راغلی و داسې او تقریبا هر سړي ته دغه خلکو چې دی کانټیکټ کول چې دا څه مسله روانه ده وایي رښتیا چې راځي وي دروغو کلي وران کړي دا چې څنګه دا پروپیګنډا وشوه او یو بد حل جوړ شو چېرته یو ماشوم نیم ته به هیټ سټروک شوی یا به چېرته کیدای شي چې فینټ شوی مختلف وجوهات یا څه پرابلمز هم کیدای شي که نه الرجي کیدای شي وټ ایور ریزن خو لکه هغه ټایم کې کیدای شي هغه ته پولیو او څه جانلیوا خطر نه وه مطلب جانلیوا په یو سکول کې مطلب صرف په یو سکول کې پخوا د دې نه د اندازه استاد خبره د مبارک صاحب وکړي که د دې کوم استاد چې ویسې وي چې بشات تاسو ګورئ نه نه نظر محمد نه هغه خو خیر هغه استاد دی که څه شی دی نه نه هغه په سویګیس کې څه لازم دی په ډیلی ویجر دی په سویګیس ډېر پازیټیو یم یم ډېر زیات تیز د هغه په مختلفو ځایونو کې د هغه دغه تقریرونو کار کړی دی او لکه یو قسم له هوازه خوره شي بیا چې یو پیر په یو جومات کې اعلان شي بیا په مونږ د غلطي زمونږ په دې میډیا هم او خلک خو داسې شته که نه چې د پولیو خلاف په چینلو باندې هغوی ته موقع نه میلاویږي یریږي د نن سبا خو ظاهره ده په دې کې دغه کېږي ګرفتاریانې کېږي او بالکل نو هغوی ته یو موقع میلاو شو او دومره لږ ټایم کې هر څه سپریډ کړو خو لکه مطلب په زرګونو ماشومان لکه هغه یو څو ویډیوز پکې داسې هم رالګه نه هغه ماشومان یې لکه سوزکي ته خېجولي او ویډیو جوړی او ورته وایي تاسو ووایئ شام هغه خاندي که نه یو بل سره لوبې کوي او سم هغوی دپاره یو لوبې کنځلې پسې زده کوو او ته وګوره وایي تاسو وایي شابه ده ووایي چې زهر وکړه نه په دې دغه کې هغوی وایي او زهر وپکې او زهریله نو دغه رنګه هغه بل چې کوم هغه کې بریک کې خبره کوله هغه چې کومه پروپیګنډا چې دا تاسو وګورئ ټول ماشومان بېهوشه پراته دي چې داسې وګوره ټول نیغ ولاړې دی ورته اشاره وکړي چې سم بهرحال پروپیګنډا ده بابر بن عطا صاحب زموږ سره دی او لږ ټایم دی ورسره هغوی سره به خبرې کوو بابر صاحب اول خو سلوټ کوو ستاسو کوششونو ته ډېر ښه کوششونه دي ډېره غټه پروپیګنډا په ډېر لږ وخت کې کل هم شوه او ایکسپوز هم شو هر څه اوس راته ووایه چې اوس کم چیلنجز دي تاسو ته دا څه ځایونو کې ځنډولي شوي هم دي په دغې حواله راته هم ووایه او اوس دا ټایم چې ستاسو کوم مهم روان دی نو په هغې کې کم چیلنجز تاسو ته مخې را روان دي ډېره مننه ډېره شکریه ستاسو دې وخت مسله دا روانه ده چې د پېښور د یو کلي بیا د ماغه سکول چې کوم د مخکې مونږ ریفیوزل ریکارډ کړو لکه انکاري هغې نه دا شی خور شوی دی نورو علاقو ته د خیبر پښتونخوا او دې نه د دې مسلې طرف چې دنو اشاره کېږي چې دا مسله چې ده نو دا اوس د والدینو د ذهنونو د سوچونو پرابلم دی او د هغې سوچونه بدلول غواړي هغې دپاره یو اطلاعات عامه غټ مهم چلول غواړي په دې پوره صوبه په سطح باندې جی جی او دا د اټیک چې تاسو کومه خبره وکړه نو ما ته ډي پی او بونیر چې د ناغره د ویډیو چې دا کم اټیک شوی و په دې پولیسوانه باندې هغه موږ ته نشو ویلې چې په پولیو مهم شوی دی ځکه چې
هغه شهید پولیس والا چې دی د هغه ذاتي دشمني وه. البته مردان بونیر پولیس چې دی نو هغه دا کیس تحقیقات کوي. د بنو باندې چې کوم اټیک شو هغه زمونږ رور چې کوم شهید پولیس والا هغه په ډیپټي باندې روان و. دا خبره ټیک ده چې دا هغه پولیو مهم سره ډیپټي وه خو هغه په لاره و چې هغه شهادت شو. البته نن چې په چمن کې کومه حمله شوې ده هغه په راه راست په پولیو ټیمانو باندې شوې ده. هغې چې زموږ یو ورکر چې ده نو هغه شهید شو. بالکل ته شو ښه بابر بھائی دا راته ووایي چې کم مذهبي ایلیمنټس ډېر کل خلک خو داسې دي چې موږ ګورو تاسو په خپله ورته هم ویکسین ورکړي دي په خپل هغوی اخیستي هم دي خپل فالوورز چې دي هغوی ته هم ویلي چې په دې کې د هېڅ مسله نشته بلکې د یو مرض خلاف دي. خو اوس تاسو په دغه پروپیګنډو کې داسې عناصر ګورئ چې اوس هم هغه چیلنجز شته چې هغوی په دغه مذهبي کم آړ چې دی د هغې په بنیاد باندې خلک بې راره واږي. زه تا په دې خبره پوهېږم. تا ګورئ ته یاد ساتئ چې په پاکستان کې د 3 نه 4 لکه والدین چې دي ماشومان چې دي نو د والدینو د انکار د لاسه پاتې کېږي. په دې 3 لکو کې 80% چې دی لکه مطلب ته ورته ویلی شي چې لکه 80% هغه چې دی نو د دوايي په بنیاد باندې والدین انکار کوي. هغوی وایي چې په دوايي کې پته نشي څه اچولي دي او موږ ته مرض ښکاري نه. لکه والدین دا وایي چې موږ په سر درد نشته او ته موږ د دوايي راکوې بیا دا مسله ده. بابر صاحب یو پوښتنه د داسې خبرونه اول سر کې راتلل کم ټایم کې چې دا مهم د پولیو خلاف شروع کړی شو د دغه یو کلي نه نو داسې خبرونه راتلل چې تاسو ډېر پرزور کوشش کوئ سی ام سره وزیر اعلی پښتونخوا سره چې دغه خلکو خلاف اکشن والی او زر زر اکشن وشي چې دا پروپاګاندا چې څوک کوي چې د دې ته کم از کم دا پته ولګي د مسلې د سیریسنس اندازه حکومت ته وشي. آیا په هغه ټیم کې اوس محمود خان صاحب ته د مسلې د سیریسنس اندازه شوې ده چې دا پروپاګاندا څومره خطرناکه وه په هغه ټیم کې د دغه یو سکول نه چې شروع شوه؟ جی وزیر اعلی صاحب ته د دې ټولې مسلې علم دی او هغوی چې دي نو مسلسل اپډیټډ دي او دا مسله خو دې مخکې خو دې دا اوس ګوره لکه یو اور چې دی نو معمولي شغلې نه ګوره ځنګل ور واخلي نو دا خو موږ ته پته وه چې مهم دی چې خلکو په ذهنونو کې شک و شبهه شته خو لکه دا موږ ته شک دومره نه وه پته چې دا به دومره زیات خور شي. صحیح. دا چې کومه پوښتنه ده د فګرز باره کې بابر صاحب خبره کوو چې د پولیو دا چې کومه وایرس دی دا په کم ځای کې لکه زیات ولنریبل کومه ایریاز دي چېرته چې زیات ضرورت دی خیبر پښتونخوا کې؟ جی خیبر پښتونخوا کې پېښور کې ټول امتیاز ځکه دی چې یو خو پېښور چې دی نو هغه ټرو میټراپولس دی. میټراپولس دی ته وایي چې لکه ښاریه ده لکه تاسو به د جمعې پر ورځ باندې پېښور موټروي ټول پلازې ته راشئ نو په رش نه به تاسو اندازه وشي د سیندونو ټولو ضلعو نه د مردان نه چارسدې نه دنیا خلک ډیلي سفر کوي نو پېښور ټولو نه غټ چیلنج دی د پولیو پر لاره کې نه صرف په خیبر پښتونخوا کې بلکې پوره پاکستان کې. صحیح. ډېره مننه بابر صاحب تاسو په دغه حواله بلکې پېښور ظاهره ده ډېر غټ ښار دی د پښتونخوا ټول نه غټ ښار دی. خو بابر صاحب خو ویلی نه شو چې ګینې زما وزیر اعلی هغه ټیم کې نه منله خو په هغه ټیم کې ښکاره خبره وه وزیر اعلی ته د مسلې د سیریسنس دومره اندازه نه وه خو په ګراوند باندې ولاړو خلکو ته د مسلې د سیریسنس اندازه وه. بابر بن عطا په ګراوند باندې ولاړو هغه ته پته وه د هغه ورکرس دې سره څه خطره کېدی شي دغه شان زموږ راتلونکي نسل او ماشومانو ته د دې پروپاګنډې نه څومره خطره کېدی شي. دا سیریسنس اندازه وزیر اعلی صاحب ته هغه ټیم کې نه وه او هغه اکشن هم نه اخیستو په هغه ټیم کې. اوس چې کوم دی هغه اوس هم خبره ګول مو کړه صحیح ونه وي خدای دې وکړي چې محمود خان صاحب ته اندازه یو د نیکسټ ټاپک د زمه خو او یو خبره پکې بله دا راځي ستاسو دواړو په داسې قسمه ایشو باندې په دې باندې هم لږ ډېر سیاسي مخالفین چې وو هغوی لږ سیاست کولو کوشش یوازې سیاسي مخالفین نه ګوره میډیا هم هغه کار نیم صاحب پکار دی. ما په میډیا کې کتل چې بغیر تحقیق نه بغیر تصدیق نه بغیر د ګریویټي د مسلې د ګریویټي یا د سنجیدګۍ یا د هغې د امپیکټ نه بغیر میډیوکر جرنالیزم دی رپورټران تللی دي کلي کې ولاړ دي دا هغه ځنه لګیا دي سنسیشن خورېږي دا هغې د 500 د معمولي کسان رپورټ شو بیا وایي چې 700 ته ورسوي بیا وایي چې ما ته پکې ټلیفون راغلی چې 500 ما ته پکې ټلیفون راغلی چې 500 پکې مړه شو ما ورته خدای ته وګوره یار دا تاسو لکه څنګه خبرونه روان دي په کلو کې په جوماتونو کې اعلانونه شروع شو هغې په بډابیره کې شوې ده په 400 او په ملکڼ او په دیر کې اعلانونه شروع شو لکه دې ته تاسو وګورئ چې دا پروپاګنډا میکانیزم څومره تیز و او څومره دا ارجنټلی سیم لاغستل پکار و بل میډیا ذمہواري څومره زیاته ده او بیا په سوشل میډیا باندې
د یو څو ټویټو په خاطر د یو څو ریټویټو په خاطر د یو څو وا په خاطر باندې چې کوم دی صحافیان له دا نه دي پکار ټیک ده کو نور خلک کوي خو ما د صحافیانو وکتل چې صحافیانو دې لا وا ورکوله صحافیانو دا رپورټ کوله او په هر ځای کې په سوشل میډیا باندې او په میډیا باندې دا یوازې نه چې اپوزیشن میډیا هم په دغه کې بالکل فیلیر راغلی دی ګورنمنټ ذمواري وه خو دا زموږ د ټولو ذمواري وه ګورنمنټ خو پکار ده محمود خان صاحب د ټولو ته د ټول ناول دغه وه چې دوی په هغه ټیم کې ډیمیج کنټرول کړی وی اوس هم دوی سره ټیم دی چې هغه مینز او هغه ټول یوټیلایز کړي میډیا یوټیلایز کړي د میډیا ټایم یوټیلایز کړي او د خلکو دا مایند چې څنګه په یو سکند کې بدل کړی شو دغه شان یو جټکې سره نه دی پکار خلکو تاسو ایجوکیټ کړئ د میډیا په ذریعه باندې د اویرنس پیدا کړي کمپاین صحیح خبره ټول په دې کې زما په خیال مذهبي چې کومه لیډرشپ دی هغه کولی شي ځکه چې آی ریممبر بیک 2009-10 د جنوبي وزیرستان یو سینیټر صالح شاه او بل زمان نوم هیر شو د چا زوی چې د پولیو پرنځ اختشاه هغه ډیر زیات یو انفلوئنشل فیګر هغه زما په خیال ام ان ای نو مې رانه هیر شو ما ته دې شرایط شي هغه د هغوی زوی د پولیو ماشوم بچی د هغه په پولیو اخته شو د هغې نه پس لکه هغه فتوا جاري کړه چې پولیو ویکسینیشن چې کوم دی دا حلال دی او په دې کې هېڅ خبر نشته زه دا نه یم خدای توبه چېرې د چا عالم یا چېرته د یو مذهبي سکالر د هغه چې کوم انفلوئنشلي چې د هغه په فیملی کې داسې واقع وشي نو هغې نه پس دی د دې غټ فرض جوړیږي ځکه چې دا یو داسې شکل دی له ورکړی شوی دی چې ګینې دا مغربي یو ایجنډه ده بالکل او د مغربي ایجنډې د لاندې پته نشته چې زموږ د ماشومانو تصور کولی کېږي پته نشته کفر په دې کې انجکټ کېږي په دې کې د دماغونو په دې کې ایمان کې وباسي دا حده پورې وي چې دا لکه مطلب کنټرسپټ دی زموږ هم غلطي ده که نه ایټم بم جوړولی شي خو د پولیو ویکسین دوه قطرې نشي جوړولی دغه مې یو ډېره دا پکار ده چې خپله جوړې کړو بیا خلکو ته چې دا میډ ان پاکستان دی موږ په خپله لیبارټرۍ کې جوړې کړي بیا به شک ختم شي یو وړه شان دمه کوجي بیا حاضر یو